أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین نروان دی آیت مبارک کے اللہ تعالی دا جماعتونو دا مساجدو دا احترام دا آداب و ذکر اکو دا جماعتونا دا اللہ کورون دی پدی کی دا اللہ نامہ اغسط لکی گی لہذا کم خلق چی دا جماعتونو کی دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ دا عبادت تا منکئی اور جماعتونو کی خرابی راولی تو جماعتونو دا آداب و خیال نساتی اللہ دا دین بلوی ظالم بلسوک نشتا. تو جماعتونو آداب اور داغی دا احترام بالک اسلاس اولان دی ما بیان کریو کہ پا جماعتونو دا آداب کی یورم بنی ادب دادی جماعت با پاک ساتے دا گندگی اور دا غلازتنا او دغشان و جماعت کی با شور و غوغا دا بنوی جماعتونو کی منڈی وحل خاص کر دا مانزب اوقاتو کی چان رکو وغیرہ آگی کی وطا رکو دا پارا یا دا مانزب دا جماعت کی شامل دا پارا منڈی وخی دام من دا بس پارام رازا رکو دے لاندے کا ڈیرا خدا کنی بیا بیزان دوبارہ ادا کی دا خیال ساتل دا جماعتونو آدابو کے شامل دی. اس اللہ تعالی دلتا پدیرمبنی آیت کی خپل محبوب پیغمبر اور صحابہ کرامو تا تسلی ورکیا چکلا دا اللہ محبوب پیغمبر اور صحابہ کرامو دا مشرکین و دا ظلم پا وجہ باندے دا مکی معظمینہ مدینی منوری تا ہجرت او فرمائل اور بیا مدینہ منور کی اللہ پل پیغمبر تا دا مانزے پا دوران کی بیت المقدس تا محکول حکم اکو اور تقریباً اولس یا سپالس میاشتے دا اللہ پیغمبر با بیت المقدس تا محک کریو اور منزب ادا کولو مکہ معظمہ کی چی دا اللہ پیغمبر کا لہو ناغتا ہم دغا دیکھی دا بیت المقدس تا دا منز حکم او و علتبا چی کم دی دا اللہ پیغمبر چی کلبا بیت اللہ شریف کی ادری دا نو مخبے بیت اللہ شریف تا ہم ہو اور بیت المقدس تا با ہم ہو لیکن مدینہ منور کی بیا خاص بیت المقدس تا با مخ راتا اور بیت اللہ شریف تا با مخ نہ راتا دا اللہ پیغمبر دا خواہش او تمناوا چرا دا مازب اوقاتو کی دا مخ کی کندی کہ دا بیت اللہ شریف توی نو دا اللہ پیغمبر داری خوخول نو اللہ دا قل حبیب دا خوخا قبول اکراو لومبنی قرآن مجید کی چکم حکم منسوخ دی آغا ہم دغا دی دا اللہ پیغمبر تا حکم راغی چی تقبل مخ بیت اللہ شریف توالا و کعبی شریفی تا دغه دی کې يهوديان چې کوم دي اول خو خوشاله مدینه منوره کې چې دا پیغمبر
زمونږ کعبې ته چې کوم دي او زمونږ جمعات ته چې کوم دي مخ کوي او مونځ ادا کوي قبله چې کوم دي بیت المقدس زموږ قبله هغې ته مخ کړې وي. نو چې کله دا آیت کریمه راغی چې فولي وجهک شطر المسجد الحرام، پس ته خپل مخ وګرځوه مسجد حرام طرف ته. نو یهودیانو دغه دی کې اعتراض شروع کو چې دا څنګه دین دی، کله یو حکم راځي او کله بل حکم راځي. اول چې کوم دی د مانځه دوران کې چې کوم دی مخ بیت المقدس ته و، قبله بیت المقدس وه، اوس هغه منسوخ شوله او بیت الله شریف چې کوم دی کعبه هغه قبله وګرځېدله. نو دغه دی کې الله تعالی دا آیت نازل کړ چې ولله المشرق والمغرب، خاص د الله د پاره دی مشرق او مغرب. گویا دا بیت الله شریف ته مخ کول یا بیت المقدس ته مخ کول پدې کې څه غوروالي او فضیلت نشته، بلکې فضیلت د الله د حکم په تعمیل کې دی چې الله وی تاسو چې کوم دی مخ بیت المقدس ته کې او په هغه حکم باندې تاسو عمل کوئ، نو په دغه حکم کې چې کوم دی تعمیل کې غوروالي دی. او یا که الله حکم کوي چې تاسو بیت الله شریف ته مخ کې او دا قبله وګرځوئ، نو دغه دی کې دا حکم منل دې ته غوروالي او فضیلت دی. باقی که بیت الله شریف دی او که بیت المقدس دی، دواړه مقدس مقامات او د برکت ځایونه دي، خو لیکن د دې نه دي دا څوک نه اندازه او یا خیال نه کوي چې د الله تعالی چې کوم دی په بیت الله شریف کې دی یا بیت المقدس کې دی یا د الله چې کوم دی سمت چې کوم دی هغه بیت الله ته دی او یا بیت المقدس ته دی. دی آیت چې کوم دی کې ذکر راغی که تاسو مشرق ته مخ کوئ او که مغرب ته مخ کوئ، په هر طرف ته چې کوم دی د الله به یو شان توجه تاسو ته وي. گویا الله د پاره جهت او سمت نشته، د الله یو شان توجه ده که تاسو مشرق ته وي او که مغرب ته وي، که بیت الله ته وي او که بیت المقدس ته وي. فاینما تولوا، پس هر کله چې تاسو کوم خوا مخ ګرځوئ فثم وجه الله، پس تاسو چې کوم دی دغه دی کې تاسو دا مخ به د الله ذات طرف ته وي. گویا دغه دی کې به د الله توجه تاسو ته په هر طرف ته وي، کاغه مشرق دی او که مغرب دی، کاغه جنوب دی که شمال دی، دا ټول د الله سمتونه دي. اوس الله چې کوم دی د مانځه په اوقاتو کې دا یو سمت ته مخ کولو دا حکم چې کوي، نو دا په یو حکمت او مصلحت بنا باندې وي. که فرق الله تعالی دا حکم کړی چې بھئی تاسو کوم خوا مخ کوئ هغه طرف ته تاسو چې کوم دی مونځ کولی شئ. یو خدا صورتو چې که تاسو چې کوم دی هر یو کس که شمال ته مخ کوئ که مغرب ته کوئ که جنوب ته کوئ، او یو دا صورت دی چې تاسو یو سمت الله د یاد کو چې تاسو د خپل مخ چې کوم دی بیت الله شریف ته کوئ. نو په دې دواړو کې چې کوم دی فرق دی. که فرق لومبنی حکم وي چې تاسو د خپل مخ هر طرف ته اړوئ او کم طرف ته تاسو مونځ کوئ هیڅ ممانعت نشته. نو بیا که هر کله په یو جماعت کې یو 50 کسه یو 100 کسه خلک یو ځای وي او د 50 کسو مخ چې کوم دی مشرق ته وي او د 50 مغرب ته وي، د 50 شمال ته او د 50 جنوب ته وي، داسې مختلف اطراف کې خلک ولاړ وي، یو قسمه بد نظمی به وي، یو انتشار به وي، یو افتراق به وي. چېرې دا څنګه خلک دي چې د چا مخ قبلې ته دي، د چا مخ مشرق ته دي، د چا مغرب ته دي، د چا جنوب او چا شمال ته دي. او چې کله یو سمت ته مخ وي نو پای کې یو تنظیم او اتحاد نمونه ده عملی. په دغه عبادت کې چې کوم دی یو تنظیم به وي، اتفاق او اتحاد به وي. نو لہذا الله چې هر کله د یو سمت ذکر کوي نو د الله پای کې د یو حکمت او مصلحت بناوي چې په دې مصلحت باندې الله حکم کوي چې تاسو د خپل مخ چې کوم دی بیت الله شریف ته قبله چې کوم دی خپل بیت الله شریف وګرځوئ. نو په دې کې دا مصلحت دی چې په دې کې یو تنظیم او اتحاد دی، ټول اقوام عالم به چې کوم دی یو شان عبادت کوي، نو په دې کې چې کوم دی هغه افتراق انتشار به ختم شي. او بعض علما فرمایي چې دا فاینما تولوا فثم وجه الله، دا حکم چې کوم دی دا نفلی منځونو باره کې دی چې کله تاسو نفل مونځ کوئ
او په سورلې باندې تاسو نفل ادا کوي نو دغه دوران کې چې کوم دي که تاسو مخ هر طرف ته وي نو الله به چې کوم دي تاسو هغه طرف ته چې کوم دي توجه د الله به تاسو ته حاصل وي. دا ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره منقول دا داغه دا طریقه وا چې هغه په اوخه باندې سورو او نفلی مونږ به چې کوم دي کولو هر طرف ته چې کوم دي داغه مخ ګرځېدو نو هغه د دې آیت نه چې کوم دي دا استدلال کو چې الله فاینما تولوا فثم وجه الله او به دا فرمایل چې دا الله د پیغمبرم دا عادت چې نوافل به چې کوم دي اکثر پسورلې چې کله کول نو چې هر طرف ته به مخ د سورلې او الته به چې کوم دي هغه نفل مونږ ادا کول نو د نوافلو کې دا حکم دی چې اوسړي په سورلې باندې هغه سورلې چې هغه اسوي یا اوخوي یا بل خچر وغیرہ وي نو په دغه سورلو باندې چې کله نوافل مونږ ادا کیږي نو حکم دا دی که مخ دې بل خوا اړي راړي نو څه پکې ممانعت نشته. البته که فرقت نفل کې په ریلګاډي کې په جهاز کې نو الته بیا چې کوم دی مخ قبلې ته کول پکار دی او دغه شان په فرایضو کې هم مخ به کوم دی قبلې ته کول دا فرض دی. جهاز کې مونږ کې که ریلګاډي کې مونږ کې دا علما وی چې را په ریلګاډي کې یا په جهاز کې دا مونږ دا په اعذارو کې شامل دی عذر کې څنګه چې سورې بقره کې مخکې را روان دي بس 239 نمبر آیت کې چې کله تاسو ته یره وي دا یې دوران کې چې کوم دي تاسو د مانځه پاک مخ هر طرف ته شو تاسو هغه موږ کولی شي نو چونکې په عذر په وجه باندې بیا په ریلګاډي کې او په جهاز کې که هر کله اول به هوته خپل ابتدا چې کې هغه به مخ قبلې ته کې که بیا فرقه د جهاز یا د گاڑی مخ بل خوا طرف ته اوړي او تعالی بیا گنجائش نه وي چې ته د خپل مخ قبلې طرف ته واړې نو لهذا بیا خپل مونځ پوره کا. خو لیکن دغه دی کې د عذر خبره ده چې چونکې د ریلګاډي نه چې کوم دی عذر کې بیا دا راځي چې یو سړی د سورلې نه راکوزېږي نو لاندې ډېرې زیاتې خټې وي په خټو کې چې کوم دی ودرېدی نشي یا ورته خطره وي د یو درنده او یو د خطرناک دشمن او یا چې کوم دی ورته د خپل جان خطره وي نو هر کله چې سړی په ریلګاډي کې وي او جهاز کې وي نو کدی د جهاز نه او ریلګاډي ټوپ وخیا د جان خطرې ده نو لهذا که ریلګاډي کې ټول د مانده چې کوم اوقات د هغې به انتظار کوي چې لکه فرقه د ریلګاډي داسې یو ټیشن ته ورسېدو چې هلته د ماسپښین ټایم لا موجود وي نو پکار دی چې دا مونځ هغې پورې تاخیر وکړي او هلته په هغه سټیشن کې مونځ ادا کړي. که فرقه داسې نه وي او مونځ ترېنه قضا کېږي نو بیا په ریلګاډي کې جهاز کې چې کوم دی قبلې طرف ته به مخ کړي او مونځ به کوي که دغه دوران کې جهاز چې کوم دی او مخ اړې راړئ او دته گنجائش نه وي چې دی د خپل مخ واړي قبلې طرف ته نو هلته هغه مونځ بیا ادا کېږي. دغه شان که فرض کا یو سړی په سفر باندې چېرته لاړ او د شپې تیاره ده او دته چې کوم دی د قبلې سمت ښکاري نه څنګه یو حدیث کې راځي عامر بن ربیعه عنه هغه فرمایي چې موږ په یو سفر کې روانو د شپې اوقاتو کې تکه توره تیاره وه موږ ته چې کوم دی قبله نه ښکارېدله او نو موږ چې کوم دی څه کاڼي کېښودله او هغې طرف ته چې کوم دی مخ کوو موږ مونځ وکړو. سبا چې روان شوله پته ولګېدله چې موږ خو غیر قبلې ته چې کوم دی مخ مونځ کړی دی د الله پیغمبر نه چې کله بیا تپوس وکړو ورته نو دغه دی کې دا راغی چې ولله المشرق والمغرب د الله دپاره دی مشرق او مغرب فاینما تولوا فثم وجه الله پس تاسو چې کوم طرف ته مخ اړوئ هلته به د الله توجه تاسو ته حاصله وي او ستاسو مخ به الله ذات طرف ته وي. نو دغه دی کې علما فرمایي چې هر کله یو سړي ته د قبلې پته نه لګي او د په خپل تخمینه او اندازه باندې یو سمت قبله وګرځوله او د مونځ ادا کړ او وروسته بیا پته ولګېدله چې ما خو دا مونځ چې کوم دی د قبلې خلاف کړی دی نو علما فرمایي چې دا مونځ وشو او د اعادې دوباره ضرورت نشته. ان الله واسع علیم بشک الله واسع دی د الله رحمت واسع دی هغه بندګانو باندې اسانتیا راولي الله خپل بندګانو باندې رحم کوونکی دی د هغه رحم ډېر لوی وسیع دی او علیم دی پوهه دی د خپل بندګانو احوال باندې چې کله هغوی ته کوم تکلیفات راځي کوم مصیبت راځي هغې باندې خبردار ذات دی. ورپسې آیت مبارکي الله تعالی د یهودو د عیسایانو د مشرکینو
د یو قبیح او د خراب عقیدې ذکر کوي. یهودیانو چې کوم دي د الله تعالی د پاره عزیر علیہ السلام زوی ګرځولیو، عیسایانو چې کوم دي عیسی چې کوم د الله زوی ګرځولیو. نو چې کله دي يهوديانو چې کوم دي د الله د پاره عزیر اسلام چې کوم دي زوی وګرځو او عیسایانو چې کوم دي عیسی علیہ السلام، نو مشرکین چې کله دا او قتل چې دوی خدای الله د پاره زامن ګرځولې دي، نو هغه دا ویل چې را دا فرشتي چې کوم دي دا د الله لوریان دي. دغه د کې الله تعالی د عقیده دغه قبیح او دا خراب عقیده رد کیا چې دا يهوديان سوي او دا عیسایان او مشرکین وقالوا اتخذ الله ولدا، دوی وایي چې الله ځان له اولاد نیولې دي. اوس اولاد چې کوم دي یا بدا غیر جنس نوي او یا بدا هم جنس نوي. که فرق اولاد پیدا شو او هغه د غیر جنس نه دي، مثلا د انسان نه زناور پیدا شو یا د سپینه چې کوم دي پیشو پیدا شوله، دا قسمه چې کوم دي دا عیب او نقص دی چې د یو جنس نه غیر جنس والا چیز پیدا کیږي، نو دا سوي دا عیب او دا نقص وي او الله دا نقص او عیب نه پاک ذات دی. لہذا د الله د پاره غیر جنس اولاد اړو کې دي نشي. او که فرق دا اولاد هم جنس وي نو د الله د پاره هم جنس نشتا، ځکه چې دا اولاد کوم دي دا د پلار ملکیت نوي او الله تعالی خو چې کوم دي د تمام اسمان او د ځمکې مالک دی. الله د دې ټول څه مالک دی. نو که فرق دی کې اولاد راغی نو گویا الله به د اولاد مالک بیا نه وي، نو اولاد چې کوم دي پلار چې کوم دي هغه د اولاد مالک نشي ګرځېدی. لہذا د دې دا عقیده د الله د پاره اولاد ګڼل چې د الله د پاره اولاد زامن او بلوریان دي، دا عقیده بالکل غلطه ده. الله پاغه باندې رد کوي چې د الله د پاره اولاد چې کوم دي محال او ناممکن دي. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د الله د پاره هغه سدي چې هغه د اسمان او ځمکه کې سدي الله دغه مالک دی. او کل له قانتون، او دا هر څه چې کوم دي د اسمان او ځمکه کې دي دا ټول د الله قانتین دي، اطاعت کوونکي دي، تابعدار دي، حکم منونکي دي. لہذا چې کم سیز مملوک شو، نو مملوک چې کوم دي هغه بیا د مالک چې کوم دي اولاد نشي ګرځېدی، ځکه مالک بیا خو په مملوک مکمل اختیار لري او محکوم چې کوم دي د حاکم چې کوم دي داغه دا قانون لاندې ژوند به تېروي. لہذا الله د پاره اولاد دا محال او ناممکن دي. بدیع السماوات والارض، الله هغه ذات دی چې هغه د اسمانونو او د ځمکې بدیع دی. د بدیع معنا علما فرمایي چې په ابتدا کې پیدا کوونکی دی، او یا الله چې کوم دی نوې پیدا کوونکی دی بغیر څه د مثال نه، بغیر څه د نمونې نه، بغیر څه د مادې نه چې کوم څیز پیدا کیږي هغې ته بدیع ویلی شي. وی الله دا کائنات او دا ځمکه څه بغیر نمونې، بغیر مثاله، بغیر مادي، بغیر آلی، بغیر اسباب، بغیر زمان او د مکان الله پیدا کړی دي. نو الله نوې پیدا کوونکی دی یا په ابتدا کې اول کې پیدا کوونکی د اسمان او د ځمکې دی. دلته علما بیا دلته د بدیع نه یو بل لفظ وزي چې هغې ته بدعت ویلی شي. بدعت ویلی شي په دین کې نوې کار ته، څنګه چې حدیث کې راځي چې په دین کې نوې څیز دا بدعت دی. هر بدعت گمراهي ده او گمراهي چې کوم دی دا دوزخ دی. دلته علما د دې بدعت متعلق بیا وضاحت کوي چې دا بدعت دوه قسمه دي. یو بدعت حسنه یعنی بدعت هدایت دی، او دویم بدعت سیئه بدعت دلال دی. کم نوې کار په دین کې چې هغه د قرآن او د سنت خلاف وي، د شریعت خلاف وي، هغې ته بدعت دلال ویلی شي. او کم نوې کار چې هغه د شریعت او د قرآن او د سنت مطابق وي هغې ته بدعت حسنه بلکې قابل تحسین او قابل تعریف وي. څنګه حدیث مبارک راځي د الله پیغمبر فرمایي چا چې د نیکۍ د کار اجرا وکړو، د نیکۍ یو کار چې کوم دی د هغې اجرا وکړه، هغې ایجاد کړه،
او بیا خلق هغه نیکی کار باندې عمل کوي نو دغه کس ته چې چا د نیکی اجرار کړی دا هغه ته دغه خلقو په دغه نیک عمل باندې د عمل کولو ثواب به هم ملاويږي دغه نیک اجر به هم ثواب وي او چې کم خلق په دغه نیک کار باندې بیا عمل کوي دغه خلقو ثواب به هم ملاويږي او دغه شان چا چې د بده اجرا وکړه د بده یو کار وکړو او بیا پاغه بده ګناه باندې نو خلق عمل کوي نو دغه کس ته بعد دغه بده د اجرا او پدې باندې چې کوم خلق عمل کوي داغي د عذاب به هم د عذاب ملاويږي اوس بدعت هدایت او بدعت حسنه متعلق علما فرمایي چې څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانہ کې د تراویح چې کوم دي د جماعت اهتمام وکړو او د ابی بن کعب عنه پسې ټول صحابه کرام وزرول او پورا شل تراویح چې کوم دي په جماعت سره او پای کې بیا د قران ختم سره د دې اهتمام وکړو نو هغه بدا فرمایل چې نعم البدعه هدايه څخ کول بدعت د هدایت نوې طریقه لا چې خلق په یو قاری پسې ولاړ دي او تراویح مون ادا کوي علماء فرمایي چې دا تراویح دا جماعت چې کوم دي دا د عمر فاروق سنت دي او د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو زما سنت او زما د صحابه کرام سنت باندې مضبوط اوسئ وې د صحابه کرام چې کوم یو عمل تاسو وکي نو اگر کاغه چې کوم نه وي هغه د دین او د شریعت مطابق وي باقي تاسو عمل کوي نو دغه شان بدعت ضلالت هغه گمراهی ده او بدعت هدایت چې کوم دی هغه کل عمل په دین کې چې کوم د شریعت او د اسلام مطابق وي واذا قضى امرا هر کله چې الله تعالی د یو کار کولو فیصله وکي نو فانما پس بشک خبر دادا یقول له کن فیکون الله او ای هغه کار ته چې شاه نو فیکون پس هغه وجود کې راشي او دلته خلق دا اعتراض کوي چرا الله چې کله یو سیسته وای چرا شاه نو هغه وجود کې راشي نو یا خو با الله دا کم سیسته چې وای چرته شاه کن شاه نو دا سیس به کم دی عدم وی او وجود به نه وي نو چې دا کم سیس او وجود نشتا او ته هغه ته وی چرا موجود شاه نو دا هو خطاب بالمعدوم دی او خطاب بالمعدوم چې کم دی هغه باطل وي چې اوسید او وجود نه لري او ته موجود شاه نو دا خطاب چې کم دی بالمعدوم دی معدوم دی او دا باطل دی او کفر هغه سیس موجود وي او ته شاه ودا تحصیل بالحاصل دی او دام باطل دی چې هغه سیس موجود دی ته چې شاه وجود کې نو خو مخکې نه وجود کې دی نو علما بیا دا جواب کوي چې دلته د کن فیکون مراد دا دی چې سرعت تخلیق دی هغه شی الله تعالی و چې شاه نو هغه فورا وجود کې راشي وې د الله تعالی چې کوم دی په تمام سيزونو باندې علم دی یا الله تعالی دغه سیز ته صورت علمیه کې خطاب وکړي چې شاه نو ګویا هغه سیز چې کوم دی په خارج کې بیا ظاهر شي وجود تراشي او بیا دغه دي کې دا اعتراض کوي خلک چې سرعت تخلیق من مراد شو نو الله تعالی چې کوم دی په شپږ ورځې چې کوم دی دا کائنات جوړ کړی د اسمان او زمکا او دغه شان دا بچی چې کوم دی د مور په خېټه کې پناه میاشت کې پیدا کیږي دا ولي کن فیکون فورا چې کوم دی وجود ته ناراضي دا غي جواب دی چې الله تعالی د کوم سیز د پاره تدریج عرصه او موده مقرر کړی وي او هغه موده کله مقرره پوره شولا نو هغه سیز چې کوم دی د الله په حکم باندې فورا بیا وجود تراشي او ظاهر شي الله د اسمان د پاره چې کوم د تدریج زمانہ مقرر کړی و چې کله هغه زمانہ پوره شو نو فورا هغه سیز وجود کې راغی دغه شان الله چې کوم دی د بچی پیدایش د پاره نه میاشتې مقرر کړی دي چې کله نه میاشتې پوره شي الله فورا حکم وکي هغه بچی چې کوم دی فورا د مور د خېټې نه بیا وجود ته بهر روزي او بیا علما پکې دا فرمایي چې د سرعت تخلیق د مراد دا دی چې الله تعالی بغیر س علی بغیر س اسباب بغیر س
कारीगर बगैर से ज़माने बगैर से जे अल्लाह चिकला दयो सिज बालके दागी द वजूद बालके इरादों की न अगसी ताल्लाह कौन शाह न फयकून पस अगसिज वजूद के राशि वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब ख़ास द अल्लाह द पारा मशरिक़ और मग़रिब दी फ़अयनमा पस हर कला फ़अयनमा तुवल्लू पस हर कला चितासु कम फ़ा महकवे फ़सम्मा वजहुल्लाह पस तासु दा महकवल द अल्लाह ज़ात तरफ तदी या पस अल्लाह तवज्जो बताओ ता तरफ तवी इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला वासिउन दागा रहमत चिकंदी वसीअ दे अलीम और इल्म कामिल दे वक़ाल इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन वइदा यहूदियान ईसायान मुशरिकीन कि अल्लाह जान ला औलाद नहीं वलिदी सुब्हानहु पाक दे अल्लाह दा औलाद ना बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द बल्कि दा अल्लाह दा पारा मलकियत ते दागा सिजुनो चिकम आसमान और ज़मीन की दी कुल्लु लहू कानितून और दा टूर सिजुना दा अल्लाह इताअत कौन की दी और ताबेदार दी बदीउस समावाति वल अर्द और दा अल्लाह नवी पैदा का उनकी दा आसमान और दज़म की दे पावल की दा आसमान और दज़म की पैदा का उनकी दे व इदा क़ज़ा अमरन और हर कलच अल्लाह दे योकार कौल इरादों की और फैसलों की फ़इन्नमा पस बेशक खबर दादा यकूल लहू पस अल्लाह वो यगसीस ता कारता कुन शाह फ़यकून पस अगा वजूद की राशि वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब ख़ास द अल्लाह द पारा मशरिक़ और मग़रिब दी फ़अयनमा तुवल्लू पस तासु हर तरफ तचे महकवे फ़सम्मा वजहुल्लाह पस तासु दा महकवलबा द अल्लाह ज़ात तरफ तवी या द अल्लाह तवजूद बतास्ता पागा तरफ बादे हासिल हुई इन अल्लाह वासिउन अलीम बेशक अल्लाह दागा रहमत वसीअ दे और इल्म कामिल दे वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन वयुलबा यहूदियान ईसायान मुशरिकीन कि अल्लाह जान ला औलाद नहीं वलिदे सुब्हानहु अल्लाह पाक दे दा औलाद ना बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द बल्कि दा अल्लाह दा पारा मलकियत या अल्लाह मालिक दे दागा सिजुनो चिकम आसमानुनो और ज़मीन की दी कुल्लु लहू कानितून और दा टूल सिजुना दा अल्लाह इताअत कौन की दी बदीउस समावाति वल अर्द अल्लाह पावल की चिकम दी दा आसमान और ज़मीन की पैदा कौन की दे यानी भी अल्लाह आसमान और ज़मीन का पैदा कर दी अवल व इज़ा क़ज़ा अमरन और हर कलच अल्लाह द योकार कौल फैसलों की फ़इन्नमा बस बेशक खबर दादा यकूल लहू वही आकार अगर सिस्ता कुन शाह फ़यकून पस अगर वजूद की राश अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्लि मालूमिन लका इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार इलाहुल आलमीन मुंगतोलता द कुरान मजीद मुबारक फ़हम हासिल के या अल्लाह मुंतद कुरान मजीद द कौल तौफ़ीक़ राखी या अल्लाह मातद सही तर्जुमे और तफसीर कौल तौफ़ीक़ राखी या अल्लाह का महकामात कुरान मजीद के बयान दी व दगटूल मुतअमल कौल आसान के और या अल्लाह गटूल द मुहर्रमात ममनुआत न बच उसाती इलाहुल आलमीन तमाम मुमिनान मुर्दिगान मग़फ़िरत नसीब की या अल्लाह बीमारान होता सती कामिला नसीब कर दे या अल्लाह दिन परेशानी तकलीफ़ात मुश्किलात रफ़ के या अल्लाह दम शरी हाजात गैबी ख़जानू न पूरा के या अल्लाह गटूल कामिल ईमान खावंदान के या अल्लाह गटूल नेकान सालिहान के या अल्लाह जुन बची नेकान सालिहान के या अल्लाह जुन बीबियान नेकान सालिहान के या अल्लाह अस्ता बंदीगान आजिज़ कमज़ोर ख़ताकार गुनाहगार या अल्लाह जुन गुनाहों न माफ़ के या अल्लाह जुन नराजिश ख़ातिमम बिल ईमान नसीब के या अल्लाह द पख्बल ईमान साबित कदमी नसीब कर दे और या अल्लाह का टूल द क़ब्र द अज़ाब ना या जहन्नम द अज़ाब न बच के और या अल्लाह मुँह टूलता जन्नतुल फ़िरदौस के आला मुक़ाम नसीब कर दे व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।